دا یو روز سوال کړی دی چې د عوام دا خبره کوي وایي چې د یو لاس په ورغوي کې د ښی لاس په دې ورغوي کې 18 لیکلي دي او د ګس لاس په دې ورغوي کې 1 لیکلي دي. دا مې اورېدلی که نه اورېدلی؟ مشهوره د عوامو وایي لکه دا یو کرښه ده په عربۍ کې 1 شو دا 8 دا څو شو 18 او دا 8 ته او دا 1 ته دا څو شو 1 81 او 18 18 او 1 نو 18 او 1 چې یو ځای کې نو یو کم سل ته جوړ شو نو یو کم سل نومونه د الله دي پیدا دي د پاره او بیا چې دا 18 د یو اتیا نه لرې کې نو 3 پېټه دي جوړ شو نو 3 پېټه کار د پیغمبر عمر دی. نو دا خبره وي څنګه ده صحیح ده او که نه؟ الجواب د الله سبحانه وتعالی نومونه پېژنده صفات پېژنده دي کې شک نشته چې د اوچت علم دی خو هغه په دې طریقه نه چې عوام د ځان نه څه خبرې وکړي او موږ وایو چې دا به صحیح دا خبره په عوامو کې مشهوره ده او ما په وړوکوالي کې اورېدلې وه موږ په سکول کې سبق وي او په سکول کې به هغه ماشومانانو هم دا خبرې کولې وی دا یو دی او دا 8 دی او دا 13 شو دا 1 شو 13 او 1 99 شو یو کم سل او یو کم سل د الله نومونه دا خبرې په هغه وخت کې مې اورېدلې دا ټول خزعبلات دي فالتو خبرې په دې نه د قرآن نه دلیل شته او نه پې د حدیث نه دلیل شته دې قسمه خبرونه د دین حقانیت په دې قسمه خبرو ثابتول نه پکار چې هغه باندې دلیل نه وي لکه زه تاسو له مثال درکم نن سبا خو فیسبوک او انټرنیټ دور دی اندوانه به نشر کړي په اندوانه کې بدن الله نومي لپاسه بولی کې په الله او په آخرت ایمانی نشریک بعضوی شیطان به دې منع کوي بعضوی کې ایمان دی په زړه کې سبحان الله وتعالی نو بل بس چل کړي ونی تصویر به نشر کړي او باغی کې محمد لیکل شوی او دا وګوره اسمان کې په وریځ کې الله لیکل شوی دی ډوډۍ یې پخ کړې ده او دنه به څه نه خراغلی ده الله را لیدم دي کنم دي دي خلوس نو حقانیت ثابت وکنه چې ګوره د دین حق دین دی نو د الله نوم په دې کې راغی د پیغمبر نوم پلاني شي کې راغی زره ته خیمه ته سرچ کې دی مبارکي د کریسچنو کم چې راغو د خپل دین سره محبت ته غم دا چلونه کوي ناغوی سی چل کړي ونه پای کې د صلیب نشانی وی ګور زموږ دین حقانیت ته په ونه کې د سیس نشان دی صلیب په اسمان کې وګوره ورګز کې صلیب نشان جوړ شي د خو بل دوی د حق ثابتي اوس د دین خبره دي ته پاتې شو د ټول د فوټوشاپ او د پروګرامونو تصویران چې به جوړي د دې کمال دی نه په دغه کې به تصویر جوړ کې به نشر هغه مغزینه جوړي نو به دغه ته حق وایو دا قسمه خبرې پالتو خبرې الحمدلله حق دین حق ته په دلایل سره حق ته خبره دیو کی یو کریسچن دی کینی د مسلمان سره ثابت دی ګورو د خپل دین يهودي دی کینی هندو دی کینی سکھ دی کینی شیعه دی زموږ سره کینی په دې باندې حق ثابت دی لکه څنګه چې دغه د ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله الله دی ولا جون کې برکت واچي دې خلک حق ثابت دی اچھا ته ورته تاسو دې چې تصویر راوړې د سر پروګرام کې چې وګوره په انتوانه کې د الله نوم دې تاسو څنګه الله نه مانی یا په اسمان کې د محمد نوم راغلی تاسو ولې نه مانی او دې څه دا خبره نه کړې هغه په دلایل ثابتې چې زموږ د دین حق دین دی او دې ته غاړه کېږي نو دا خبره پالتو دي په یو لاس کې یو اتیا ده او بل کې 13 والله اعلم